درس شروع کولو نه مخکې یو مختصر نصیحت په دې موقع سره چې الله سبحانه وتعالی د مبارکه میاشت موږ ته نصیب کړه، نو د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت چې دا مبارکه میاشت راله او موږ ژوندي یو. دا میاشت راځي خو بعض انسانان پکې نه وي او بعض پکې وي، نو څه موږ سره وو غریبانه وستورو خاورو کې پراته دي، او څنګه چې به دا میاشت راغلې وه دې طرف ته یې پام نه و چې کیدای شي روانه روجي کې موږ نه یو. نو دا د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت نن د نور ډوبېدو سره د دې تېر شوي ورځې له نور چې ډوب شو او دا شپه راغله، نو په موږ باندې رمضان میاشت راغله. هغه میاشت چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی رحمتونه او برکتونه د بې حساب او بې شماره راوړی. نو د دې نور ډوبېدو سره د جنت دروازې کولاو شوې او د جهنم دروازې رب العالمین بندې کړې او شیطانان یې وتړل، او د الله سبحانه وتعالی طرف نه آواز کېږي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. د خیر غوښتونکیه کوشش ښه ډېر کوه، او ای د شر اراده لرونکیه نور بس که. نو دا اوس د جنت د ګټلو میاشت ده، په دې کې به کوشش دا کوو چې موږ آخرت وګټو، جنت وګټو. که په دې میاشت کې زموږ د دنیا ته لږ نقصان ورسي نو څه پروا نه کوي. د ډېر انتظارونو نه بعد دا میاشت راغله، دې ته 11 میاشتې موږ په انتظار ناست شو چې دا به کله راځي او کله به راځي، او خاص کر د نیکانو خلکو خدای او ارمان وي چې دا میاشت به الله موږ باندې کله راولي. د دا خلکو خبره نه کوم چې هغه دنیا پرست دي، د هغوی خبره جدا ده. هغو بلکې بعض پکې والعیاذ بالله د دې خبرې سره چې خفګان ورته کې ظاهروي چې دا میاشت بیا راغله. دا غریبانه د دنیا سره سوچ دی، خو موږ خو دې میاشت ته په دې خوشحالېږو ځکه چې دې کې جنت ګټلی کېږي، مقابلې کېږي، او د الله سبحانه وتعالی طرف ته پکې خلک مخکې کېږي. نو څوک پکې وګټي د همیشه دپاره، او څوک پکې وبېلي داسې وبېلي چې په نمونو وبېلي. او ځکه حدیث کې راځي چې جبریل علیه السلام هغه انسان ته خیري کړي دي په چا باندې چې رمضان د میاشت راشي او الله یې ونه بخي، او رسول صلی الله علیه وسلم پې امین ویلی. نو دا میاشت دا د مقابلو میاشت ده د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې. د مقابلو میاشت نه ده په خوراکونو کې یا په مزدورو کې یا په خوبونو کې یا په ګپ شپونو کې، بلکې د میاشت د مقابلې ده چې جنت ته به څوک مخکې کېږي. دا به خوش قسمته انسان. نو زما تاسو ټولو ته د نصیحت دی چې کېدای شي دې میاشت دې منځ ته موږ ونه رسو، او کېدای شي چې اخرې ته یې ونه رسو، او کېدای شي چې دا میاشت موږ پوره کړو خو بله میاشت بیا د رمضان موږ ته به نصیب نه شي. نو دا داسې وګڼه لکه دا چې ستا اخرنی رمضان وي. بلکل یې داسې وګڼه ځکه چې هېڅ پته نه لګي. کم ملګري چې کم مسلمانان چې په تېر شوي روژې کې وو، نو که چا پکې هغه روژه اخرنۍ ګڼلې نو هغه به ګټلې، او که څوک په دې سوچ کې په تېر شوي روژې کې چې نه روانه بله راځي، نو اوس وګوره هغه غریبان په خاورو کې پراته خو بله روژه رانله، نو کېدای شي چې دا زموږ اخرنۍ روژې شي، نو کېدای شي دې نه بعد بیا موږ په دنیا کې نه یو. او دا پته نه لګي کېدای شي لمونځ ته ونه رسو، کېدای شي د اخرۍ ته ونه رسو. دا بعض کسان داسې کوي چې په دې اوله کې عبادت شروع کړي په دې منځ کې بس دا کومه طریقه او د مسلمان طریقه نه چې دی په اولو شپو کې ګرمي جوماتونه ډکي د تراویحو لپاره او جوماتونه ډکي د لمونځونو لپاره، بیا ورو 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 خلک چې نه پسېږي او کمزوري کېږي. نو دا خو دلیل دی په دې باندې چې دې سړي په دې بندګۍ کې څه چل دی. نور مؤمن خو هر وخت په جذبه کې، مؤمن ته ګورې ضرورت د دې لپاره نه چې بس د یو وخت کې جذبه کېږي او بیا به ختمه د جذبه ختمه شي. مؤمن د مرګه پورې د عبادت ته په جذبه کې. نو دا تراویح په ټیم کوئ، په جومات کې کوئ، د شپې تهجد کوئ، داسې چې دی د خپل وختونه قیمتي کړي. خاص کر کوم ملګري چې زموږ سره دي هغوی د موږ سره تفسیر په درس کې شریک کېږي، سره وخت قیمتي کېږي. بل ځانه د قرآن تلاوتونه ډېر کوي، او موږ بار بار دا خبره کوو که په دې میاشت کې ستا دنیا ته څه نقصان ورسي، پیسې لږې کمې شي، او تېر شوي میاشت کې چې کمې ګټلي د هغې نه لږ کمې وګټي نو هېڅ پروا نه ده. دا په ټول کال کې دغه یو میاشت ده، بیا پته نه لګي چې راځي او که نه به راځي. دا یو قدردان میلمه راغلی او په موږ باندې لازم دي چې دې میلمه قدر وکړو. دا میلمه د رب العالمین د طرف نه، نو چې څومره
د رب العالمین قدر کو او تعظیم درزم پوزړه کې دی نو بیا به دغه د میلمم منګه تعظیم کو قدر به کو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په دې میش کې دغه د بندګۍ کولو او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې میش کې موږ جنت وګټو او الله سبحانه تعالی څنګه چې موږ ته دې روجي دا سر راورسونه الله دې موږ ته روجي دا اخرنی ورځې مر ورسي او الله دې ته موږ ورسي او الله سبحانه تعالی هغه رونو خويندې او بخي کم چې په قبرونو کې پراته دي الله سبحانه تعالی باغوي باندې رحم وکي او الله سبحانه تعالی هغه قبرونه رڼا کړي او الله سبحانه تعالی دې زمونږ او د ټول ملاقات په جنت الفردوس کې وکي